ولسمشر محمد اشرف غني ولې د مشرانو جرګې غړو ته په غوسه شو، هغوی ته یې څه امر وکړ او څه یې ورته وویل. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني د مشرانو جرګې له غړیو سره کتنو کې ویلي چې د مقرریو او شخصي عریضو غوښتنو او وړو مسایلو پر ځای دي پر لویو ستونزو او مسایلو تمرکز وکړي. جمهور رئیس همدارنګه د مشرانو جرګې له سناتورانو څخه غوښتي چې د هغو غونډو شمیر د مشخص او واضح کړي چې د وزارتونو او ادارو لومړی درجه مسؤلین ورغواړي، تر څو هغوی هم خپلو مسؤلیتونو ته رسیدګي وکړي او هم د کمیسیونونو په غونډو کې ګډون وکړای شي. هغه څرګنده کړه د بیلابیلو وزارتونو د ارزونې په پایله کې یوازې په پوهنې وزارت کې د اساسي اصلاحاتو په موخه له اړوندو مسؤلینو سره 10 غونډې کړي دي چې د هغو د تطبیق په رڼا کې به پوهنې وزارت کې سمون او ښه والی راشي. جمهور رئیس غني وویل د هیواد د خودکفایي لپاره له فساد سره د جدي مبارزې ترڅنګ به ګمرکونه له مالي وزارت څخه نیمه خپلواک شي. د اوبو په مدیریت او داخلي تولیداتو کې به اساسي پانګونه وشي. غیر عادلانه تنخواګانې به له منځه یوړل شي. د ولایتونو د اساسي پرمختګ په موخه به افغانستان په 8 انکشافي زونونو وویشل شي او د هر ولایت راتلونکي او تر بله اړیکو ته به اساسي پام وشي. محمد اشرف غني په ټینګار سره ویلي سیستم او بنسټونه باید په اساسي توګه جوړ شي او هر افغانۍ چې لګول کیږي موثریت او پایله باید معلومه وي. د لوړو زده کړو په ګډون د ټولو وزارتونو او ادارو د خدماتو موثریت او ښه والي، سرحدي ولایتونو او ولسوالیو د زندانونو وضعیت، علماو، مدرسو، کوچیانو د بالاحصارونو بیارغونې او د اصلاحاتو بهیر باید تطبیق سي او په اساسي توګه باید توجه ورته وشي. ګرانو مینوالو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوي وي. که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک یې کړئ. مننه.